یاره یو واده ته تلمه کپړې خو مې د تره د زوی نه راواغېستې بوټان مې د ماما د زوی نه راواغېستل اوس یو نغد واسکټ مې یو سړی ورسره واچي دا پوزیشن به هم لږ برابر شي خو چې دا به چا نه علم یا روکې دا واسکټ لږ راکړه یو مړی ژوندی دی زما پکې ښه بیا به یې درکړمه تا ته چې ما بیګه ووې چې لږ یو یخ شربت را باندې وڅښه نو تا ما له شربت راغستو چې زه تاله اوس واسکټ درکړم مړی یو واده دی دا دې له پکې ځمه چې لږ پوزیشن مې برابر شربت خو آسان دی سړیه مړه ته اوس مونږ په شربت ویارې راځه چې اوس د باندې وڅښمه صحیح ده راځه چې ځو واسکټ په ګوره بیا راکې ټیک ده واسکټ راځه مړه اسانه ده راځه الله به خیر کړي خیر باسیتیا هلکه ګوره مېلمه را سره دی یو یخ بوتل راغواړه ښه او خیر کیسریه څنګه ولې مړه تاسو دواړه زما مېلمانه یې راځئ نو څه کې څنګه راغواړې خو زه حجرې ته م بوځه که نه چې ته پکې خو به راته ولګې که نه مړه نو هلته دې څنګه بوځم هلته حجره کې درې دوا ته مېلمانه ناست دي دلته به دله راوړمه ښه به صحیح ده واو جنازه خو ما کړې وه الله دې وبخي زه بس مونږ ور یې سیټ ته کښېنو بوتل راوړه مېلمه دی که نه ها نور خو پې که نه ماشاءالله بوتل خو راغی هسې دې وارخطه و دغه دي ماشاءالله یاره بده به واه والله چس خو یې ښه برابر وکړه ښه ګیس پکې لکه چې شته واچوه اشنا ته مې واچوه بس دغه ګیلاس کې اوس واچوه بس ته مړه بس ستا غم دې زه یم په دغه موټر سیکلي ته وړل چې هر وخت یې پلک خراب یاره دوه ګیلاس هم وویل ډېر غټ چکې واچو او شور مه کوه چې بیا نه بس واله اوس که مړه دا مه کوه ته مړه اوس که که نه نو مسلمانانو بوتل پردي دی او مړی ژوندی پې ته کې ده ته یې واچوه